سلامونه او نیکې هیلې درنو دوستانو، هیله ده چې جوړ اوسئ، روغ اوسئ، خوشحاله اوسئ او د کرونا د وایرس نه په امان کې اوسئ. درنو لیدونکو، درنو دوستانو، زه هم همدا اوس د خپرونې نه خلاصه شوم. خپرونه مې خلاصه شوله او راغلم چې یو څو دقیقې، یعنې د اول ځل لپاره زه د خپل اصلي اکاونټ د فیسبوک اکاونټ نه لایف راغلم او درنو لیدونکو، هغه کسان چې زما پیج فالو کوي، هغه هیوادوال چې زما پوسټونه ګوري، نو هغوی ته زما وینا دا ده چې تل دې په خپل کورونو کې پاتې شي، ضرورت چې نه لري بیرون دې نه وځي او تل د ماسک استفاده کی، دستکشې اغوندئ او دې سره ضد عفوني حتما کاروئ، ځکه چې تاسو باید تل صحتمند اوسئ او خپل کورنۍ ته باید هم خیال وساتئ. او بله موضوع درنو لیدونکو دا ده چې زما په نوم په فیسبوک کې ډېرې آیډي ګانې دي چې هغه زما د عکسونو استفاده کوي، زما د ویډیوګانو استفاده کوي. په فیسبوک کې زه نه پوهیږم چې زما په نوم به شاید ډېر کسانو سره میسیجونه هم وکړي، نو نه پوهیږم چې څه موضوعات دي. د پیج اکاونټونه هم ډېر دي په فیسبوک کې.